د یوې پیغلې قصه. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو، امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. کیسه کوونکی وایي چې یوې پیغلې راته وویل چې زما خاوند هر وخت ماته د هغو پیغلو قصې کوي چې نوموړي له واده نه مخکې ورسره ناروا اړیکې لرلې، او د هر یوې نوم راته اخلي او صفتونه یې کوي چې پلانۍ ډېره ښایسته وه او پلانۍ ډېره خوش اخلاقه وه او ما له دوی ټولو سره پوره 7 کاله یاري وکړه او هر یوې ته مې وعده ورکوله چې تا سره به واده کوم. اخره کې مې له ټولو سره دوکه وکړه. یوې سره مې هم واده ته زړه ښه نه کړ ځکه چې ما په دوی باندې باور نه درلودو چې دوی به زما سره وفاداري وکړي او د میرمن په شان به راسره ژوند تیر کړي. ما خو ستا په شان صالحه میرمن غوښته تر څو چې زما کور ورباندې ښایسته شي او زما د ماشومانو ښه تربیت وکړي. کله چې دا خبرې وکړي نو بیا مې له لاسه ونیسي او صفت مې شروع کړي چې تا پسې پوره 7 کاله وګرځېدم، اخر الله تعالی راکړې ته زما ډېره خوښه یې ځکه چې ته ډېره پاکلمنه ښځه یې. زه چې کله د نوموړي دا خبرې واورم نو ورته موسکی شم او څه چې زړه غواړي هغه منم، مګر نوموړی په دې نه دی خبر چې ما په خپله داسې عیاشه ځواني تېره کړې چې د ده کیسې هغه د چا خبره ورته نسوار هم نه دي. ما له 30 ځوانانو سره یارانه کړې ده چې هر یو به د واده په نامه دوکه کړم، اخر کې به په نیمه لار کې پاتې شم او بیا به مې له بل سره یارانه شروع کړه چې په پای کې 38 کس زما خاوند و چې واده مې ورسره وکړ. نو زه ځکه خپل خاوند ته موسکی شم او دا ماته ډېر خوند راکوي چې ما هم خپل بدل له خاوند څخه اخیستی دی ځکه چې زما خاوند ما سره خیانت کړی دی او ما له ده سره خیانت کړی. نو له پردیو ښځو سره داسې وچلیږئ لکه څنګه چې د ځان لپاره غواړئ. هر څه چې کوئ هغه به درسره کیږي لکه څرنګه چې زما له خاوند سره وشول. دوستانو له دې کیسې څخه دا عبرت اخیستلی شو چې څه کرې هغه به ریبې. هر څوک چې د ځان لپاره څه خوښوي نو هغه باید د بل مسلمان لپاره هم خوښ کړي. نو که چیرې صالحه میرمن غواړئ نو دا هم په یاد لرئ چې هره میرمن صالح خاوند غواړي. نو ځان له هر قسمه ناروا اړیکو څخه وساتئ تر څو چې پاکدامنه میرمن مو په نصیب شي. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري در سره لایک کړئ او زموږ د چینل نه خپل ملګرو سره هم شریک کړئ چې نور ملګري ترې هم پند او ګټه واخلي. که زموږ چینل کې نوي یاستئ مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.